امرالله صالح د مذاکراتو او حکومت په اړه څه رازونه افشا کړي دي. که ویډیو تر پایه وګورئ نو خبر به شئ. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح تېره شپه له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په مذاکراتو کې هیڅوک پر موږ فشار نشي راوړلی چې دغه څه ومنه او هغه رد کړو، بلکې د ملي ګټو په چوکاټ کې به د بحث او قناعت په پایله کې یوې هوکړې ته رسیږو او دغه څه کومه زمانې محدوده هم نه لري، بلکې مذاکرات به تر یوې مطلوبې پایلې پورې دوام ولري. د نوموړي په وینا د سولې لپاره نرمښت ته اړتیا وه او موږ دغه نرمښت ښودلی دی. جګړه نه موږ ګټلې او نه هم طالبانو ګټلې، خو سیاست موږ ګټلی او طالب پکې ماته خوړلې ده. د سیاسي نظام راتلونکي او له طالبانو سره د سولې خبرو کې ویره نشته او حکومت په پوره قوت مذاکراتو ته کینی. هغه وویل د افغانستان ګټې زموږ لپاره مهمې دي او که امریکا د دغو ګټو پر اساس له موږ سره تعامل کوي ورسره دوام ورکوو او که نه هره شیبه کولی شي ووځي او مخه یې خلاصه. امرالله صالح زیاته کړه حکومت د سولې او مذاکراتو لپاره ټول تیاری نیولی او 15,000 بندیان هم د دغو مذاکراتو لپاره خوشي شوي دي. که موږ زور ته تسلیمېدی دغه بندیان به د کب په شلمه ټول خوشي شوی وای، خو موږ ثابته کړه چې دوی مجرمین دي، محکمو پرې حکم کړی، د ملي اجماع په پایله کې خوشي کیږي او خلکو ته مثابته کړه چې موږ په رښتیني ډول د زنبق څلور لارې او نورو ترهګرو بریدونو عملي نیولي دي او د طالبانو له لوري پر خوشي کولو ټینګار ولس ته زموږ دغه خبره بیخي ثابته کړه. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح خلکو ته ډاډ ورکړ چې سوله د نظام د پاشل کېدو په معنا نه ده او موږ هر بد او بدتر وضعیت ته خپل پلان لرو او خلک دې ویره او تشویش نه لري. مننه درنو لیدونکو چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. د خدای په امان.